علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو مسلمانانو ورونو، لومړی دغه لنډه شاندې ویډیو وګوره، بیا درته یو څه خبرې کوم. د وخت زمان پیغمبر حضرت ډاکټر صاحب نجیب حفظه الله امیر المؤمنین خالد بن ولید څو کاله کفر کې خالد بن ولید دې موږ په سر کې نولې هر ورځ چې قصه راسي خالد بن ولید فلان کې وای استاد ما گیم ښکارا کوي کنه. او مای فاکینګ ګاډ زه خو کنفیوزم دغه اوس چې دا کتاب ما ته راغی خبر ختم. زه کفر بهتره ګڼم له دغه اسلامي هېواد نه. زه د کفر قانون غوره ګڼم. لا کونه مو نیولې ده ملا هر غول خوري تاسو ورته وایي چې دا ابو هريره یو شخص هغه باندې بخاري کې شته چې یو ځل د حدیث راځي هم ول باندې بخاري او مسلم دي په دې کې یو حدیث په څلور باندې ښه شوی یو حدیث د همدا ابو هريره لپاره یعنی ابو هريره څخه کوم یو ځای شوی نو څنګه په دې باندې باور وکړم چې دا حدیث به ماته د کتاب په بڼه ټول دقیق راسي دا ابو هريره دوی ته دي سوالو زه غواړم د پوهه د بسوادي تاریخ موږ تاسو دا ټول کوو چې تاسو زده کړئ کوي دوزخ ته به زه راسم یاره ما پرېږده د ما د جنت کیسې پرېږده ته دوزخ ته زما دوزخ ما ګرمه هوا خوښېږي غوږ په اسلام کې د اسلامیک تیولوژي کې د مولا د سره شته نه پهلنۍ خبره دا وه ویډیو کتلې وي دا د افغانستان هغه ځوانان دي چې د افغانستان بودیجه او د افغانستان بیت المال او پیسې ورباندې لګېدلې دي او د افغانستان نه خارج ته د تعلیم لپاره لیږدول شوي دي چې هغوی دکتورۍ او مسترۍ ترلاسه کړي، خو مګر د هغوی د دکتورۍ او د مسترۍ پایله دغه ده چې موږ ته یې دغه شان د دکتورۍ او مسترۍ راوړې دي چې کومې تاسو د هغوی خبرې خپله واورېدې. دویمه خبره دا چې یو څو ورځې مخکې د روسیا له طرفه یو څه بورسونه راغلي وو افغانستان ته چې د افغانستان نه څه زده کوونکي روسیا ته د زده کړو لپاره غوښتل او اسلامي امارت هغوی منع کړي وو. نو اسلامي امارت چې دی هغه د هغوی اجنډا د هغوی شعار چې دی هغه اسلام دی. نو موږ به هغه څه کوو چې کوم اسلام راته وایي، اما که د موږ اسلام ته یوه ذره خطره هم ورنه وه نو بیا به هیڅ یو داسې کار ته اجازه ورنه کړو. دغه شاندې کړنه چې امارت ترسره کړي هغه د اسلام د یو حکم په اساس چې هغه دا ده چې کوم مسلمان چې هغه د خپل اسلامي ملک نه یو کفري ملک ته ځي نو آیا د ده تګ هلته جواز لري او که نه لري. نو په دې اړه باندې د مونږ د اسلام فتوا دا ده که یو مسلمان خارج ته ځي او هلته د خارج ملک په کفري ملک د ده اسلام ته ضربه رسیږي، د ده اسلام نه پاتې کیږي او د ده په هغه دین کې او د دین په امورو کې د ده نه کومه ګډوډي او غلطي راځي نو بیا هغه ته اجازه نشته چې کوم کفري ملک ته لاړ شي. نو په همدې خاطر د مونږ اسلامي امارت د افغان ځوانانو ته اجازه نه ده ورکړې چې هغه لاړ شي او خارج کې تعلیمونه وکړي او په خارج کې دغسې دکتورۍ ترلاسه کړي. او بل د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې که موږ وګورو د افغانستان بربادي د افغانستان هغه ګډوډي اکثریت د هغو خلکو نه رامنځته شوي ده چې هغه دغسې خارج ته په تعلیمونو پسې تللی دي او د خارج نه تعلیمونه کړي دي او د خارج په لاس باندې دلته راغلي دي. هغوی نه اکثره دغسې کړنې په افغانستان کې چې کومه بربادي ترسره شوې ده او کوم د افغانستان رنګونه کې لاس لرلی دی اکثره دغسې خلکو لرلی دی چې هغه خارج ته تللی دي او بیا په خارج کې د اسلام او د افغانستان په ضد روزلي شوي دي او بیرته د افغانانو ته د جګړې لپاره د افغانانو د وژنو او ځورونې لپاره بیرته افغانستان ته راغلي دي. نو اسلامي امارت چې دغه خلکو ته دغه ځوانانو ته اجازه نه ده ورکړې خارج ته د تګ نو دا د مونږ یو شرعي وجیبه ده، دا د اسلامي امارت یو شرعي حکم تعمیل دی چې دا به تل کوي او دا یې کړی دی او په آینده کې به هم کوي.